ډیرو ښاغلو لیدونکو د ورډ اف وزډم یا د پوهې نړۍ یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته مو زه حسیب الله سنگین په نیکو هیلو او سلامونو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغتیا سلامتیا مو په برخه او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې بریالي او سرلوړي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د تیرو خپرونو په دوام نن غواړو تاسو ته د لمر په اړوند ځینې حیرانونکي معلومات وړاندې کړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. لمر د اسمان هغه روڼ جسم دی چې زموږ د ژوندانه لپاره تر ټولو اړین دی. دا یو اورین ستوری دی چې د ځمکې، سپوږمۍ او نورو ستورو لپاره د تودوخې، رڼا او د ژوند سرچینه بلل کیږي. لمر د نظامی اسمان مرکز دی چې ټولې سیارې او اجسام ترې چاپیره دي. لمر له ډیرو تودو غازونو څخه جوړ شوی دی چې دا غازونه ډیر فشار لري او یو له بل سره نښتي وي. د لمر په منځ کې تل یو ډول زورور اور بل وي چې له امله یې رڼا، تودوخه او انرژي تولیدیږي. د لمر منځنۍ برخه تر ټولو ډیره ګرمه ده او اصلي انرژي هم دلته جوړیږي. بل یې منځنی پوښ دی چې دلته انرژي ورو ورو بیرون ته انتقالیږي. بل وروستی پوښ دی چې دلته ګرم مواد ورو ورو حرکت کوي او انرژي سطحې ته رسوي، او سطحه هغه برخه ده چې موږ یې له ځمکې څخه وینو. د لمر کچه تر ځمکې ډیره لویه ده، یعنی لمر دومره لوی دی چې شاوخوا 1.5 میلیون ځمکې پکې ځایږي. د لمر روښنایي له هغه وخته چې پیدا کیږي تر ځمکې پورې رسیدل یې شاوخوا 8 دقیقې وخت نیسي. د لمر سطحه تر 15,000 درجې ګرمه ده، خو منځنۍ برخه یې تر میلیونونو درجو ګرمه وي. لمر ډیر پیاوړی برېښنایي او مقناطیسي ځواک لري. له همدې کبله له لمر نه کله ناکله د اور طوفانونه راوځي چې زموږ د ځمکې هوا، مخابراتي سیستمونه او حتی کمپیوټرونه اغیزمنوي. لمر هم لکه ځمکه له خپل محور څخه تاویږي، خو دا حرکت یو شان نه دی. دا ځکه چې د لمر منځنۍ برخه ډیر ژر، یعنی په 25 ورځو کې یو ځل تاویږي. کله چې تاسو لمر ته د ځانګړو وسایلو په وسیله وګورئ، نو پر سطحه به یې تور داغونه ووینئ چې دا د تودوخې، مقناطیسي ځواک او انرژي د بدلون نښې دي. همداراز کله ناکله د لمر له مخ څخه لمریز طوفانونه راوځي چې دا هم د لمر مقناطیس د بدلون نښه ده. پوهان وایي چې لمر اوس مهال د خپل ژوند منځنۍ مرحله طی کوي، خو کله چې لمر ټوله انرژي مصرف کړي نو ورو ورو به پراخ شي او د یو سور ستوري بڼه به غوره کړي چې دا مهال به د ځمکې شاوخوا فضا خورا ګرمه شي. لمر له نورو سیارو څخه په مختلفو واټنونو کې موقعیت لري. هغه دا چې ځمکه له لمر څخه په منځنۍ ډول 140.6 میلیونه کیلومتره، زهره په منځنۍ ډول 108 میلیونه کیلومتره، عطارد 58 میلیونه کیلومتره، مریخ 228 میلیونه کیلومتره، مشتری 228 میلیونه کیلومتره، زحل 1.3 میلیارده کیلومتره، اورانوس 2.8 میلیارده کیلومتره او نیپتون 4.5 میلیارده کیلومتره فاصلو کې موقعیت لري. دا فاصلې متغیرې دي ځکه چې سیارې بیضوي مدارونه لري چې کله نږدې او کله لرې وي. د لمریزې رڼا هغه رښتینې روښنایي چې په سطحه کې لیدل کیږي د اتموسفیر په شتون او جوړښت پورې اړه لري. د بیلګې په توګه د زهرې سیارې غلیظ اتموسفیر د لمر هغه رڼا تر 80% ډیره منعکسوي چې ترلاسه کوي. په مریخ کې د لمر رڼا د ځمکې هغې رڼا ته لږ او ډیره ورته ده چې د ورځې په جریان کې لمر څه ناڅه په وریځو کې پټ وي. لکه څرنګه چې د مریخ په اخیستل شویو انځورونو کې لیدل کیږي، هلته په کافي اندازه شیندل شوي یا تیتپرک آسماني وړانګې شته دي او سیوری تر ډیره تیاره نه ښکاري. له دې امله په مریخ کې د لمر رڼا د ځمکې د ورځې رڼا ته ډیره ورته ښکاري. د مریخ د سطحې منظر د ځمکې په پرتله څه ناڅه سوربخون دی او دلیل یې دا دی چې د مریخ په اتموسفیر کې سوربخونې دوړې خورې ورې دي. په زحل کې د لمر د راختو او پریوتو پر مهال لمرینه رڼا په ځمکه کې د لمر تر رڼا څه ناڅه روښانه ده. ان په پلوتو کې د لمر رڼا دومره روښانه ده چې ښایي د اوسېدو د خونې له رڼا سره برابر وي. د دې لپاره چې د لمر وړانګې په ځمکه کې د بشپړې سپوږمۍ د رڼا په څیر ولیدل شي، شاوخوا 9 نوري ساعته واټن ته اړتیا ده. په لمریزه منظومه کې یوازې څو داسې اجرام پیژندل شوي دي چې له دومره واټن څخه په ډیر لرې مدار کې څرخیږي. لمر څرک چې عموما د قطبي رڼا په نوم هم پیژندل کیږي، د ځمکې په اسمان کې د یوې طبیعي رڼا څرګندېدل دي چې په بنسټیز ډول په لوړ عرض البلد سیمو کې لیدل کیږي، یعنی د شمالي او سویلي قطب په څنډو کې.
لمر څرک یعنی شفق د په زړه پورې رڼاګانو خوځنده بیلګې ښیي، کومې چې د ټول آسمان پوښونکې پردې، وړانګې، منحني بڼې یا خوځنده ځلېدونکې په توګه ښکاري. لمر څرک د لمریز باد له امله مقناطیسي کره کې د زیان پایله ده. د تاجي غارونو او تاجي کتلو له وتلو څخه د لمریزې هوا په چټکتیا کې د زیاتوالي له امله ډیر خنډونه منځته راځي. دا خللونه په پلازما کې د چارج شویو ذرو چټکتیا ته بدلون ورکوي. دا ذرې په ځانګړي ډول الکترون او پروتون په لوړ اتموسفیر کې رسوب کوي چې د اتموسفیري اجزاو په پایله کې د آیونایزیشن د ډول ډول رنګونو او پیچلتیاو روښنایي خارجوي. د لمر څرک بڼه د دواړو قطبي سیمو د شاوخوا لیکو په داخل کې منځته راځي او د رسوب کوونکو ذرو په چټکتیا پورې اړه لري. په لمریز نظام کې ډېرې سیارې، ځینې طبیعي سپوږمکۍ، قهوه‌ایي رنګه کوچني ستوري او ان لکۍ لرونکي ستوري هم لمر څرک یعنی شفق لري. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې د لمر په اړوند مو ډیر څه زده کړي وي. تر بیا چې زه حسیب الله سنگین له یوې نوې خپرونې سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضریږم، تاسو په لا یزال څښتن سپارم. ورځ مو نیکمرغه.